د ستایلو وړ دی خو دومره ډېر غله دی چې په کومه لار به سپر ودروي پر نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي چا ویل چې نه ونه موږ صلح وال نه منو موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چلوېښت ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده چا د غنم پر وکې هم امپراتوري کړې ده نه خالو خان بیا په ګمل او په ملتان وختو نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو نه چا په شان د اولګل سیرې ټټر راوړو یو څوک سپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی راپورته نشلو بیا غلی او دا غلی پروت دی هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه غاړه پروت و پلځی خشکې نه توخې نه څه یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم څه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم کله راځي بیا حاجي صاحب کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه دا سیاست او سیاستوال سیاسي قیدیان دي که نه بیا د جیب واک کمیسون دا لوبه کې ګیر شول که نه پر وکیلانو د ننګوال دردونه تیر شول که نه څه نه وي څه زاړه وږي لیوان به سره کیني راوځي د لستوڼو پټ باران به سره کیني یو د ټولنو رئیسان دومره ډېر شوي دي چې بل تنظیمي دکانداران دومره ډېر شوي دي چې دا شورا مشر خوراک مشر د چرګانو مشر دا تنظیم مشر لیوه مشر د لیوانو مشر دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی اذان دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی اذان نو حیران پاتې زه د خلکو ته حد پک یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم څه ته ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه ابادۍ ته سلام موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکۍ او سوړ سوکړک سړي اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی سر په ولو باندې بار تر سلو کالو اخر ور واخلي چنار تر سلو کالو بیا د انالحق او د سرور ناری وخت کاري ماته د منصور او د منظور ناری وخت کاري دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري جنگ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري حاجي صاحب دا وزیرستان داسې نه چې نن پرون وران شو کور د سواتي وزیر مسعود د ورد پښتون وران شو خدای که سپرلی راوسته او دا دښتې واښه شوله خیر دی که کور وسو دیوالونه یې پاخه شوله خو دا ازغن تار نه منو دا ازغن تار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دی له ما او زه له دنه بېدرک یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم څه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک مولوي صاحب باندې زنګ راغی مخکې